لا افغان لوبډلې سره د مشر روزونکي جنتن ټروټ د 2 کلن سفر لنډیز په سویلي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان پخوانی لوبغاړی جنتن ټروټ په لومړي ځل په 2022 کال کې لا افغان لوبډلې سره د مشر روزونکي په توګه مل شو او د هغې په روزنه کې په لومړي ځل افغانستان د آیرلینډ په کوربتوب له آیرلینډ په شلوري سیریز کې ماتې وخوړه، خو موده وروسته بیا په بنګلادیش کې له بنګلادیش د یو ورځنیو لوبو ګټل د ټروټ د روزنې 2 اغیزناک او مؤثر مثالونه بللی شو. له هغې وروسته افغانستان له سریلانکا او پاکستان سره 500 ورځې لوبلړۍ ترسره کړې او په 2023 کال کې د هغې په روزنه کې افغانستان له پاکستان د 20 ورځو لوبلړۍ وګټله او افغان لوبډله ورو ورو په هند کې د کیدونکي 2023 500 نړیوال جام ته نږدې شوه. په یاد نړیوال جام کې افغانستان د ټروټ په روزنه کې ځینې تاریخي لوبې وګټلې چې انګلستان، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکول یې رغنده مثالونه دي. همداسې په 2024 20 نړیوال جام کې د استرالیا او نیوزیلند په شان د پیاوړو لوبډلو ماتېدل د هغې د مؤثرې روزنې یو خلاص مثال ګڼلی شو. تر هغې راوروسته په روان 2024 کال کې له سویلي افریقا او بنګلادیش د سیریز ګټې هغه څه وو چې د روزنې له برکته افغان لوبډلې په خپل ځان باور لا زیات کړ او دا سلسله لا هم دوام لري. باید ووایو د افغان لوبډلې د وروستیو 2 کلنې هرې بریا تر شا د جنتن ټروټ د مهم رول یادونه هم اړینه ده چې په یوه قوي مدیریت دلالت کوي. تازه افغان کرکټ بورډ د 2025 کال په لړ کې هم جنتن ټروټ د افغان ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکي په توګه وګمارو.